قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وربي زدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل. مسلمانان ورونو الله تعالی دې موږ تاسو ټول ته خپل رضا او دیدار نصیب کړي. دې موږ تاسو د عبادت برخه باندې لږ بحث وکړو. د مور پلار په حقوقو باندې 2 ورځې بحث وکړو او په ذل قربا والیتاما باندې هم بحث وکړو او په والیتاما والمساکین زما په نظر په یتیمانو بحث باندې دا بحث ولاړو. الله تبارک وتعالى مونږ ته احکام ذکر کړو. اول ادارات ویلي چې زما عبادت کوي، دویم ادارات ویلي ما سره شریک ما جوړوي، ما شرک خفی را سره کوي چې موږ ورته تاسو ریا ورته وایي، ما شرک جلی کوي چې عین کفر ده. بیا دریم نمبر کې الله راته ویلي واحسنوا بالوالدین احسانا، مور پلار سره خیرخواهي کوي. د مور پلار په خیرخواهي او په احکامو باندې موږ 2 ورځې بحث کړی. وبذل قربا کې هم بحث وکړو. والیتاما الله مونږ ته ویلي چې یتیمانو سره هم خیرخواهي کوي. اجمالی خبره یتیمانو بحث باندې خبره ولاړه وه. یتیمان مې ویلي چې یو په انسانانو کې دي، یو په حیواناتو کې دي. په حیواناتو کې یتیم دې ته ویل کېږي چې مور یې مړه شي. انسانانو کې یتیم دې ته ویل کېږي چې پلار یې مړ شي. کله چې د چا مور مړه کړی شي دې ته شرعاً یتیم نشي ویلی، عرفاً ورته یتیم ویلی شي، لیکن شرعاً یتیم ورته نشي ویلی. چې سړی مور مړه شي دنیا کې عرف عادت کې خلق ډېر یتیم نسبت لا د پلار هم زیات ورته کوي. او رښتیا په مور په مرګ باندې بچي ته ډېر تکلیف رسېږي، د پلار په مرګ دومره تکلیف لا نه ورته رسېږي. خو شریعت له نګاه نه دې ته موږ یتیم نشو ویلی، خو چې پلار یې مړ شي موږ ورته یتیم ویلی شو. د یتیم دویمه خبره موږ دا کړې وه چې کله بالغ کړلی شي بیا د یتیموالی وروسته د بلوغ نه نشته ده. دریم نمبر خبره دا ده چې د یتیموالي او د یتیمانو سره د رحم او د شفقت مسله. یو حدیث مبارکه ما ویلی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی انا وکافل الیتیم فی الجنه کهاتین، زه او هغه خلق چې د یتیمانو سره خیرخواهي کوي، کفالت کوي، ذمہواری اخلي، د قیامت په ورځ به زه دی په جنت کې داسي څنګ په څنګ باندې به یو په جنت کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی. حضرت داود علیه السلام ته الله وی کن للیتیم کالاب الرحیم، د یتیم دپاره یو مهربانه پلار جوړ سه. حضرت داود علیه السلام ته الله وی یتیم دپاره یو مهربانه پلار سه. وکن للارمله کزوج الشفیق، او د کونډو دپاره یو مهربان خاوند جوړ سه. یعنی کونډو سره هم خیرخواهي دا یو بهترین عبادت ده، یتیمانو سره خیرخواهي هم یو بهترین عبادت ده. سید العرب والعجم محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په دور کې یو یتیم رسول الله ته د اختر په ورځ باندې راغی او زړلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی ولې زاړې؟ هغه یتیم په عقل کې بالغ نه و لیکن عقلمن یتیم و. یا رسول الله ستا په قیادت کې مې په فلانۍ غزا کې پلار شهید شوی او بیا مې مور یو بل خاوند کړی ده او هغه چې څومره مال او دولت مې د پلار و هغه مور ځان سره ویوړ او زه نن د اختر په ورځ باندې بغیر د پلار نه مور هم را سره شفقت نه ده کړی، پلار مې د ستاسو په قیادت کې شهید کړلی شوی ده، ځکه په چیغو باندې د کور نه راوتی تاسو دپاره. رسول الله صلی الله علیه وسلم د شفقت او د مهربانۍ لاس په سر مبارک باندې تیر کړ. وایي دا د خوښه نه ده چې عایشه صدیقه حبیبه رسول الله صلی الله علیه وسلم د مور سي او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د پلار سي
او حسن او حسین دی ورونه سي دا خو ډېره لویه خبره ده که داسې ما سره وکړی شي دا خو ډېره لویه خبره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د اختر په ورځ دا یتیم بوته چې کوم قسم د عرف او د عادت هغه مناول وو هغه جامې ور واغوستلې سر یې ورته ګمنځ کو د ډېر شفقت معامله یې ورسره وکړله. یوه ګنټه بعد چې کله راووت نو یتیم خندل نو بیا دغه ماشومان ورټولې مخکې د یوې ګنټې مخکې د زړل یوه ګنټه بعد دې ولې په بیا خندا شروع کړله ویل مخکې مې پلار نه اوس مې سید العرب والعجم محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مې پلار پیدا شو مور مې نه وه عایشه صدیقه حبیبه رسول الله دا مې مور پیدا شوه او تره مې نه و حضرت علي مې تره پیدا کړلی سو او حسنین مې ورونه پیدا کړی سو ځکه خان نم. دا خبر مې دې دپاره وکړله چې یتیمانو سره شفقت دا یو بهترین عبادت ده. بهترین کور هغه ده په کورونو کې چې یتیم سره خیرخواهي پکې کېږي. بدترین کور په کورونو کې دا ده چې یتیمانو سره ورکې بد اخلاقي بدوضعیتي یعنی ظلم او ستم ورسره کېږي. دا په کورونو کې یو بدترین کور ده عند الله د خدای په نزد باندې چې یتیم پکې زاړي یا پکې خفه وي دا بد کور ده په کورونو کې. حضرت سیدنا ابو درداء رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغه یا رسول الله زړه کې مې شقاوت یعنی زړه کې مې سختوالی ده ما ته داسې ورته توصیه وکړه چې زړه کې مې نرموالی راسي او د الله د ویرې نه پکې زړه راسي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وصیت کوي یو د یتیمانو په سرونو باندې د شفقت لاس تېروه. واورئ کوم سړی چې د یتیم په سر باندې د مهربانۍ او د شفقت لاس تیری یو انقلاب په ذات کې راځي هغه دا چې زړه نرم کیږي. یو درې کار چې سړی کې زړه نرموالی راځي یو چې سړی د یتیمانو په سرونو باندې د مهربانۍ او د شفقت لاس تیری دویم مرګ یادوي او دریم نمبر کې تلاوت د قرآن پاک کوي دې سړي په زړه کې نرموالی راځي د خدای نه ویره راځي او زړه راځي. که یو سړی دا کار کوي چې زما زړه کې سختوالی ده نو د یتیمانو په سرونو باندې د شفقت او د مهربانۍ لاس تیروي. کوم سړی چې د یتیم په سر باندې د مهربانۍ لاس تیر کړي په خدای قسم چې څومره ویښتان یې د لاس نه راغلي دي د هر ویښته په مقابله کې الله لس نیکۍ ورته لیکي. او ګوره د یتیم شفقت دومره اثر لري چې انسان په زړه باندې نیغ په نیغه اثر کوي او یو انقلاب پکې راځي. نو یتیمانو سره انتهایی زیاته خیرخواهي کوي. یتیم د امت لپاره رحمت هم ده سبب د قهر او د غضب هم ده. که شفقت مو ورسره وکړو معاشرې نو د الله رحمتونه جلب کوي او که چېرته ظلم د یتیم سره وکړلی سو نو یقینا د الله قهر او غصه او غضب جلب کوي. یو محدث وایي چې ما ډېر کتابونه لیکلي او تفسیرونه مې لیکلي دي. ما به وایي چې کله کتاب لیکو نو په دې سیاهي مخکې به داسې قلمونه نه وو نو سیاهي باندې دا توره رنګ ورته وایي دا رنګ باندې به دا مچان راتلل بیا به د خپله مچانو دا د ما د رنګ نه پیدا اخیستل او ټیکل به هغه به غلندوالی به یې جذب کوو. وایي په خدای قسم چې کله ما دا آیت مبارکه د قرآن پاک لیکه ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونه نارا وسيصلون سعيرا. ودغه آیات مچان هم نه رانږدې کېدل. دغه آیات مبارکه ته چې قرآن پاک وایي چې کوم خلق یتیمانو مالونه خوري د قیامت په ورځ باندې د ټول بدن نه به اور بادېږي. کوم سړی چې د یتیمانو مال خوړلی وي ولو که د وراره ولي نه وي ولو که د کلیوال ولي نه وي د اقاربو نه وي ظلمن مال خوړلی ده د قیامت په ورځ باندې د یتیمانو مال خوړونکی حشر داسې کېږي سود الوجوه زرق العیون مخونه تک ټول شین سترګې به وي. په عربو کې بدترین شکل همدغه ده چې مخ تور او سترګې شنې. سود الوجوه زرق العیون ويخرج من افواههم النار د خلونه به اور بادېږي. فینادي المنادي من قبیل الرحمن
هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونه نارا وسيصلون سعيرا. د خدای طرف نه आवाज داسې کېږي چې دا خلکو چې دنیا کې د یتیمانو مالونه په ظلم او په ستم او په جبر او په قهر او په غصې باندې خوړلي دي، اوسنۍ جزا دا ده او مسیر به بیا جهنم ته هم وي. دینه بعد بیا الله جهنم ته هم نقل کوي. نو الله تبارک وتعالى بل حکم مونږ ته دا ذکر کړ والیتاما او تاسو د یتیمانو سره خیرخواهي کوئ. والمساکین الله وی احسنوا بالمساکین، تاسو احسان کوئ د مسکینانو سره. واوري مسکینانو سره دوه قسمه احسان ده، یو موږ ورته مالی احسان وایو، یو ورته قولی احسان وایو. مسکین عادتا وایم دغه ته هغه د مسکین او د فقیر بیره مسله دغه کوم شي راغله بیا ته چې مسکین چاته وای او فقیر چاته وای یو شی دی او کدو دی دغه بیره مسله ده. خو مسکین محتاج سړی ته ویل کېږي. مسکین سره عادتا سړی په کار د مالی مرسته وکړي. دا مسکینان دوه قسمه دي، یو مسکینان د اقاربو دي، یو مسکینان د اجانبو نه دي. یعنی یو داسې فقیران دي چې هغه قریب رشتہ دار وي، خپل خپلوان وي. یو داسې مسکینان دي چې هغه مخکې فقیران وي لیکن اجانب وي، پردي خلک وي. په دواړو سره خیرخواهي کول په مسلمان باندې دا واجب ده. مالی زکات کې خیرخواهي په دې باندې واجب ده چې زکات په مسکینانو ته ورکول کیږي. دا ور باندې واجب ده چې فقیرانو ته ورکول کیږي. زکات ورکول به اول مسکینانو ته ورکول کیږي، فقیرانو ته ورکول کیږي. خو که مسکین قریب وو، حقدار اول مسکین قریب ده. یعنی زکات مال کوي که هر شی وي اول به مسکین قریب ته ورکول کیږي، خپل رشتہ دارانو ته. بیا که پر رشتہ دارانو کې نو د خپل کلیوالو ته، که کلیوالو کې فقیران نو بیا د خپل شهر لکه د خوست علاقې مضافاتو ته، که په دې شهر کې هم فقیران د تانو بیا به ولسوالیو ته لاړ شي، که ولسوالیو کې هم نو بیا به یو ولایت دیگر ته لاړ شي. دغه سلسله ده د زکات ورکولو. بیا به بل ولایت ته لاړ شي، بیا به زکات ورکوي. خپلو اقاربو ته به زکات ځکه اول ولا ورکوي چې یو خو خپله په اقاربو باندې صدقه ده، دویم نمبر کې یو بل دا چې دی کې صله رحمي ده. او صله رحمي باندې ما بحث کړی، صله رحمي ډېر منافع راجلب کوي. یې سړي عمر ورسره زیاتېږي، مال ورسره زیاتېږي، خیرخواهي ورسره راځي. د الله د رحم دپاره یو بهترینه وسیله او ذریعه هم ده. نو اول به مسکینانو اقاربو ته زکات ورکول کیږي او بیا به اجانبو ته سلسله په سلسله د مراتبو لحاظ به کیږي او داسې به بل ولایت او بل ولسوالۍ ته به داسې ورو ورو کې ورځي. بله مسکینانو سره نفلي صدقات دي. ګوري فرضي زکات مسکینانو ته ورکول کیږي، د اقاربو د اجانبو خبره لاړه. خو بیا که مسکینان وي، که فقیران لرې وي او که نږدې وي، مسلمان به وي. په فرضي زکات کې مسکینان که قریب خلک وي یا رشتہ داران وي، لکه ما بیان وکړو، یا اجانب وي. خو شرط دواړو پکې دا ده چې مسکین ته زکات ورکول کیږي نو دا به مسلمان وي. نو دا خبره خپله واضحه شوله چې فقیر کافر ته زکات د مسلمان جایز نه. زما مسله خو واضح شوله. یو نفلي صدقات نو ما ته به غوږ شئ. نفلي صدقات په اقاربو، په اجانبو یعنې په پردیو خلکو باندې، په حیواناتو باندې، په کافرانو باندې، په مسلمانانو باندې، په لرو په نږدو باندې، په سپیو، په انسانانو، په ټولو حیواناتو باندې نفلي صدقات کیږي. کافر ته هم نفلي صدقات ورکولی شي، مسلمان ته هم ورکولی شي، ښځې ته هم ورکولی شي، نر ته هم ورکولی شي، اقاربو ته هم ورکولی شي، اجانبو او لرې خلکو ته هم ورکولی شي. صدقه کې اول شرط دا ده چې ریا به پکې نه وي. صدقه کې به ریا نه وي، نه ریا یعنې غرض به هم پکې نه وي، ریا به هم پکې نه وي. ریا دې ته ویل کېږي لکه زمونږ اکثر خلک چې صدقات کوي دې په خاطر باندې کوي چې فلانی سړی وایي یا سخي ده،
یا یو بل مطرح دا وي چې موږ تاسو کلی وطن کې صدقه کوو وای خدا پلاني خیرات کړی د مجبور زیم وکما کني دا خو بیا کلیوالي نه کیږي نو دا صدقات نه دي دا ماته پته نه چې دا څه او د غرض لپاره باندې ورته چې را پلاني رئیس ته یا پلاني ولسوال تر ازل زکات او صدقات وروړه د مولا مسله کړی دا چې یاره صدقات په کافرم کېږي په مسلمانم کېږي په غنیم کېږي په فقیرم کېږي په ټولو کېږي راځه ولسوال ته یې ورله او څنګه در سره یتیمان فقیران دي هغه درته زاړي څوک دا چې د ولسوال ته یې ولي دي لپاره یې ولي یا والي ته چې ما ته الله ثواب راکړي که د ده جلب د منفعت او د ده غرض او د ده ښېګڼه دا راجلب کړي ښه د منفعت څوک کوي نو دا صدقه نه ده او په حکم یې زه هم نه پوهېږم چې دا و څه شی سو خو زما خپل نظر دا ده چې بجای د ثواب باندې والله العظیم ګناه ده یعنی تاسو ته ما خپل نظر پیش کړ من صدق و یرای فقد اشرک زما رسول الله وایي څوک خیرات کوي او ریا یې پکې وکړله چې خلق وایي چې ډېر سخاوت والا سړی ده سمعت یې پکې وکړي چې خلق خبرې وکړي چې فلانی ماشاءالله یا وایي چې دا خلق مو وګوري چې دا کلیوالو کې دا تکړه سړی سخاوت ډک سړی ده یا د چا جلب منفعت وکړي یا د چا مدحه داسې یو عالم ته صدقات ورکوي چې په منبر باندې د ده صفت کوي دا غرض ده په خدای قسم دا ریا ده بجای د دې چې الله ثواب ورکړي الله به په دې خپله صدقه باندې جهنم ته لیږي دا صدقه نه ده صدقه دې ته ویل کېږي اعطاء للفقیر لا لعوض ولا لغرض چې الله دې پاره به شی ورکړي نه به د عوض مقصود وي چې چېرته به مې مقرر کړي غرض دا ده او نه به د عوض مقصود وي چې چی به راته راکړي بس دقه صدقه ده صرف د الله د رضا دپاره او زه خپله وایم چې د صدقات د دې دپاره هم څوک نه کوي چې الله جنت راکړي د الله تبارک وتعالی غرض صرف د الله تبارک وتعالی رضا بیا که نه ودرېږي صدقاتو کې دا وکړي چې د الله دپاره یې ورکومه چې دفع د ضرر رانه وسي ځکه سید العرب والعجم محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم وایي صدقة السر تدفع غضب الرب پټ خیرات ورکول دا د خدای قهرونه ده پکې په صدقه باندې سبا هم لږ بحث کول غواړم چې دا د خلکو صدقات لږ برابر سي ښه واورئ تاسو تفسیر مظهري یو کتاب ده د علماو شیوخو ته معلومات ده دا دویمه سپاره کې الله وایي که یو سړي په چا باندې صدقه وکړله او بیا روزانه ورځي په سلام پې ورچي یعنې پرون چې زکات او صدقات دله درکړي پسې ته یې راووسته نور چې کته ځي هم السلام علیکم که پورته ځي هم سلام علیکم او دته دا پته ولګېده چې ما سلام په دې سړي بول د سلام دې نه پې اچوي څوک زما په لهجه پوه شو ما چاته صدقه ورکړله او زه په دې پوهېدم چې د سړي ته دا ډېر سلامونه اچوي دا سړی زورېږي په دې خبره زما په خبره پوهېږي که نه لکه په دا مساجدو کې بعضې ملکان او بعضې نه اهله خلک داسې کوي چې عالم ته کله صدقه ورکړي سلام هم په زور اچوي چې دا ملا یې واخلي حیوانات چې بیا له امامت نه لرې کوي همداسې نه ده دا به نه کوي که دا کوي دا ریا ده دا غرض ده دا د الله دپاره نه ده بجای د دې چې د الله قهر ده پکې ځون چې د الله قهر به پرې راځي په اصنافو کې صدقه به چې ورکول کېده اکثر بړندو ته ورکول کېده چې فاعل معلوم نشي یعنې معلوم نشي چې چا راکړله کله کله به یې څادر پورې ورته وتړله بیا به یې وروسته ورته ویلې چې تا څادر پورې خو چا چې شی تړلي دي یا داسې په اصنافو کې تېر شوي چې هلته فقیر را روان دلته په لاره کې چې ورته غورځولي دي دا یې تېر راتللی ده چې دا سړي باندې بوج رانیسي او رښتیا هم عرف عادت کوم چې چا ته صدقه ورکړي که نه چې څومره ته اخلاص کړي سړی زورېږي ورباندې چې خدای دې ورک کړه چې ورک سي او بیا موږ تاسو چې افغانیان یې ورکړي صدقه تر څو یې چې ښه ذلیل نه کړي هغوی به یې ورکوي هم نه نو داسې خپله قضاوت وکړي ونه زما ته دا د صدقاتو دا حکم نه ده لکه دا چې کوم رواج ده خو واورئ په صدقاتو سره د خدای پاک قهر دفع کېږي د خدای قهرونه چې دفع کېږي په صدقاتو یو حدیث مبارک وایي الله تبارک وتعالی تاسو معلوم ده چې ځمکه پیدا کړه دا په حرکت کې وه دا ځمکه حرکت کوو بیا الله تعالی وجعلنا الجبال اوتادا دا غرونه لاره واخیسته بیخونه یې ورباندې ټک وهل
د ځمکې قرار پیدا کړ د سکونت قابل سره دا زنګېدل را زنګېدل حرکت د ځمکې ختم شو فرشتي چې نوراني مخلوق د رب العالمین د الله ته وایي یا الله په دې مخلوقاتو کې د غرونو نه هم قوي مخلوق دا پیدا کړی ده چې دومره لوی ځمکه حرکت نه منع کړله حرکت کار شو الله تبارک وتعالی ویل او ما په دې مخلوق نه لوی مخلوق پیدا کړی وسپنه ده دا وسپنه چې د غره ته متوجه کړی چې غرونه ختمي ښه فرشتي الله ته وایي یا الله دی وسپنه نه هم قوي مخلوق په مخلوقاتو کې شته وی هو ور ده ور چې دی وسپنه ته متوجه کړی چې ور وسپنه یې لیکي او ختمي الله تبارک وتعالى ته فرشتي وي دی ور نم قوي مخلوق په مخلوقاتو کې شته وی او وبي وبچ کله ور ته متوجه شي ور مرکي ښه وی دی وبونم قوي مخلوق په مخلوقاتو کې شته وی او هوا ده هوا بادونه چې زیات کړي چې وبو چي ښه فرشتي الله ته وی دی هوا نم قوي مخلوق په مخلوقاتو کې شته وی هغه د مسلمان صدقه چې په کې لاس ورکی غس په خبر نسی او په غس لاس ورکی کی په خبر نسی د الله لپاره کې دا په ټولو اشیاء کې یو قوي ترين مخلوق ده د خدای قهر د پکې او د خدای قهري چې شي نسی د پکولای ان بطش ربک لشدید یو صدقه ده چې دا به د خدای قهرونه د پکې او ان شاء الله په صدقه باندې سبا هم لږ بحث کوم واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین یا الله په دې مجلس باندې هزار بار رحمتونه عافیتونه نازل الله دې مجلس ټول مقاصد شریعه مو سره فرو وګرځوي د فتنو د ورداله جدید اثر فتنو ظالمانو مون ټول ته امن نصیب کړي دې عظیم قران په خاطر زموږ د ټول صغیر کبایر ګناهونه معاف یا الله حکم قول فی الکستار زاد خدای مون ټول ته توفیق مزید نصیب کړي الله ټول حرکات سکنات اقوال افعال خدای استاد رضا دې فار وګرځوي الله دې مجلس کې د چا مقاصد شریعه الله د خپل خزانه غیب نه پوره کړي د چا په کورونو کې بیماران الله د امراض ظاهره او باطنونه مون سره ورته شفاء کامل عاجله ورته نصیب کړي څومره پریشان مسلمانان د الله خوشحالي پیراوله د چا اختلافات خدای په الفت باندې بدل د امارت په شان خدای متحدین متفقین مخلصین مصلحین وګرځي الله دې دغه نظام کشران مشران ټول صالحان کړي الله تعالی باقي عمر کې موږ ټول دیني خدمت واخلي الله دغه نظام جاری دائم ساری ولري وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه